کله چې نوح علیه السلام وفات کېده نو خپل بچی راوغوښته او هغې ته وصیت وکړه. ویل بچیه زه تا ته د 2 کارونو وصیت کوم، په 2 کارونو درته حکم کوم او د 2 کارونو نه دې منع کوم. هر چې هغه 2 کارونه دي چې زه تا ته په هغې باندې امر کوم، اول لا اله الا الله ډېر وایه، ځکه لا اله الا الله دومره وزنداره کلمه ده که دا 2 اسمانونه 2 ځمکې د تل یو طرف ته واچولی شي او لا اله الا الله د تل بل طرف ته واچولی شي، لا اله الا الله په هغې باندې درنیږي. او که دا ځمکه او اسمانونه یوه مضبوطه کلکه کړی شي او لا اله الا الله په دې کې د لا اله الا الله ټوکړې ټوکړې کوي. دویم درته حکم کوم چې سبحان الله وبحمده دا کوه، ځکه دا د دې ټولو مخلوقاتو ذکر هم دا دی چې ټول مخلوقات تسبیح وایي، ځکه قرآن کې الله هیڅ شی نشته مګر الا یسبح بحمده وان من شیء الا یسبح بحمده، هیڅ یو شی نشته مګر هغه سبحان الله وبحمده وایي. او د دې کلمې په وجه د ټولو کائناتو ته رزق ورکولی شي. او د 2 کارونو نه دې منع کوم، یو شرک نه ځان وساته، او د شرک داسې مثال دی لکه یو انسان یو غلام ساتلی وي د ځان دپاره، دی انسان د غلام خرچه چې دی دا یو د ده مالک کوي، د ده سید کوي، د خوراک سکاک لباس پیسې هم د ده دي، او غلام چې سار شي مزدوري د بل چا کوي. او دویم د تکبر نه دې منع کوم چې کبر الله ته مبغوض صفت دی. دی واقعا کې موږ او تاسو ته دا درس دی چې پلار به د بچو دپاره ډېر خیر خواهی، د خیر خبرې به ورته ورښیي او د شر نه به یې منع کوي، لکه نوح علیه السلام همداسې وکړه. دویم بچي ته دا درخواست دی چې هغه به د پلار وصیت په مینه باندې اوري، ځکه پلار ډېره غټه تجربه د مخې نه تېره شوې ده، ډېره غټه زندګي، نو په هغې کې ډېر فایدهمن خبرې دي چې هغې د پلار نه زده کړي. درېیمه فایده د لا اله الا الله فضیلت او د لا اله الا الله وزن. قیامت کې موږ او تاسو ته یو تله لګېدلې ده، د دې د درنولو دپاره څه اعمال کول پکار دي. درون هغه شی چې په دې تله کې پروت دی هغه لا اله الا الله دی. او یو بله فایده دا ده چې سبحان الله وبحمده په دې د رزق پراخي راځي، ځکه کائناتو ته رزق د دې په وجه باندې ورکولی شي. او اخرنۍ فایده دا ده چې د شرک او د تکبر نه به مؤمن سخت ځان ساتي، ځکه دا نقصاني صفت دی.